سلامونه دوستانو د تیرې ویډیو په تعقیب کومه چې ما د سعودي عربستان د کرونا وایرس محدودیتونو نرموالي په اړه درته جوړه کړې وه. په هغې کې د ځینې نورو محدودیتونو نرموالي سربیره د هغو مسافرو لپاره هم ښه زیری و کوم چې اوس مهال په افغانستان کې او دوی واکسین نه دي کړي، په افغانستان کې واکسین کړي دي چې دا کسان هم کولی شي سعودي عربستان ته بیرته راشي. نو په هغې کې ما یادونه کړې وه چې زه به اریانا کامیر هوایي شرکتونو والا سره دې برخه کې تماس نیسم چې دوی سره اوس په کومو شرایطو برابر کسان کولی شي چې کابل څخه سعودي عربستان ته سفر وکړي. نو خوشبختانه ما نن د دوی سره خبرې وشوې. غواړم چې په نننۍ ویډیو کې هم دې باره کې وضاحت درکړم چې اوس مهال په کومو شرایطو برابر کسان کولی شي چې اریانا کامیر سره کابل څخه سعودي عربستان ته سفر وکړي. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، دا په تاسو کې اکثریت کسانو ته معلومه ده چې سعودي عربستان تېره شپه د لاندې هیوادونو وګړو څخه بندیز لرې کړ، خاص کر کم چا چې به واکسین په دې هیوادونو کې کړي وو، په دې کې افغانستان هم شامل دی. نو دې برخه کې ما چې نن اریانا کامیر هوایي شرکت مسؤلینو سره تماس ونیو. اول به اریانا هوایي شرکت شاید درته ووایم. اریانا هوایي شرکت مسؤلین وایي چې اوس مهال کم څوک د افغانستان څخه سعودي عربستان ته د یاد هوایي شرکت سره سفر کوي، د دوی اقامې باید فعالي، مطلب اقامه کې باید وختي، دغه سربیره پاسپورت کې باید وختي. پاسپورت خو ظاهره خبره ده چې بل هیواد ته ځې باید پاسپورت کې وختي، خو بیا دلته یادونه ضروري ده او ورسره یې واکسین کړي وي او واکسینو کارډ ورسره وي. دغه سربیره هغه د ویزټ ویزې کسان کم څوک چې د سعودي عربستان ویزټ ویزه لري، نو دوی باید داسې یو انشورنس ولري چې په هغه کې د کووډ 19 یا کرونا وایرس بیماري کور کیږي. بل خوا کامیر هوایي شرکت شرایط څه دي؟ کامیر هوایي شرکت سره هغه د سعودي عربستان مسافر چې دوی ویزه کې وخت دی، ویزه یې فعاله ده، پاسپورت یې سم دی، واکسین یې کړي او که یې نه وي کړي پروا نه لري، دوی کولی شي چې کامیر سره سفر وکړي. او د ویزټ ویزو والا چې سعودي عربستان ویزټ ویزه کم څوک لري، دوی باید داسې یو انشورنس ولري چې کووډ 19 یا کرونا وایرس بیمه پکې کور کیږي. نو زمونږ خوا د سعودي عربستان مسافر کوم چې اوس مهال په افغانستان کې دي، که دوی په سعودي عربستان کې واکسین کړي دي، په افغانستان کې واکسین کړي دي یا بالکل کړي نه دي، نو دا کسان اوس کولی شي چې افغانستان څخه سعودي عربستان ته سفر وکړي. خو زمونږ هغه مسافر چې کوم اوس مهال په وطن کې دي، دوی کې چا واکسین کړي دي او چا نه دي کړي، نو د دوی څخه ما هیله دا ده چې چا واکسین نه دي کړي هغه واکسین ولګوي، او چا چې واکسین کړي دي کوشش وکړئ چې تاسو خپل واکسین په توکل نه کې رجسټر کړئ. تاسو کې به اکثریت کسانو کړي خو چې چا نه دي کړي کوشش وکړئ چې خپل واکسین په توکل نه کې رجسټر کړئ. بل خو چا چې واکسین نه دي لګولي کوشش وکړئ چې واکسین ولګوي او هغه هم په توکل نه کې رجسټر کړئ. نو دا کومه بده خبره نه ده، نو د تاسو لپاره په آینده کې هم ډیره فایده راسي. نو تاسو ډیر انتظار وکړو، ډیرو مختلفو لارو باندې تاسو کوشش وکړئ چې لاړ شئ، خو خوشبختانه چې سعودي درته پروازونه خلاص کړل. نننۍ ویډیو هم دومره وه. الله دې وکړي چې د معلومات تاسو ته ګټور تمام شي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیب کوئ. په اخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.